ډیری امریکایان له افغانستان نه د خپلو ځواکونو ایستل غواړي. فاکس امریکایي نیوز د خپل سروې په اساس یو راپور کې ویلي چې ډیری امریکایي وګړي د افغان جګړې پای او له یاد هیواده د خپلو سرتیرو د رایستلو غوښتنه کوي. مطلب کې راځي امریکایان وایي چې حکومتي چارواکي په افغانستان کې له اوسنۍ جګړې شعاري او سیاسي استفاده کوي، نو ښه به وي چې دغه سرتیري ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. نیوز لیکي افغان جګړې د اقتصادي بحران ترڅنګ امریکایي پوځ ته هم سخت ضربه ورکړه. د 2500 په شاوخوا کې امریکایي عسکر ووژل شول او 328 زره پوځیان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. د لیکوال په وینا د امریکایي جګړې له کبله د سرتیرو ترمنځ د ځان وژنې شمیره لوړه شوې او همداراز د سرتیرو شاوخوا 8333 کورنۍ هم زیانمنې شوي دي. فاکس نیوز داسې مهال د امریکایي وګړو د سروې په اړه راپور خپروي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې له مخې باید تر راتلونکو 25 ورځو ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو ګواښ کړی که امریکایان تړون ته ژمنتیا ونه ښیي دوی به یې ووژني.